لونګین ما مرشد د 100 روپۍ درکړه په ورځ بله ورځ یې 100 روپۍ دغه د بیټرۍ والا ته حساب کړي او ویل دله به 2 ګوتې ورکوي د هرې میاشتې دقه یې ورته وویله هغه اوس منکر شو وایي دا وایي زما خپلې دي څوک د بیټرۍ والا وایي بیټرۍ والا وایي وایي زما پي د دې تاولان تاسو وروړي تاسو نه 100 روپۍ وي 2 ګوتې 2 څلور ګوتې وړي کنه وړې وو یا به پچوي 2 دقه. السلام علیکم ارشد بھائی د لونګین کاکا خبرې تاسو واورېدې او چې تا بس تللی وي هغه اوس میلاو شو تا تقریبا 20,000 پاکستاني روپۍ هم ورکړي خو لونګین کاکا وایي چې روپۍ ما نه دي راکړي نو دې باره کې به ته څه وایې او ډېر کسان وایي چې یار ارشد بھائی ته دا ویډیو ورسولو لونګین کاکا خو چې دی دا ساده سړی دی تاسو ته پته وه 4-5 میاشتې زموږ مسلې په میډیا کې روانې وي او ما دې هلک ته ویلي دي اتولاله ما یې دله اوړه ورکوه او چې تا ول د 100 روپو وړه ورکړل ما چې هر څو نو زه به ستا سره رابطه کوم نو تا ته به روپۍ میلاو شي او بیا زه پاکستان ته لاړم نو ته ما میسج وکړو ما زه درالم او هغه له مې روپۍ ورکړې خو دا د دې دوکاندار روپۍ وي او دوکاندار ته ما اوس هم ویلي ما یې ته ول وړه ورکوه چې زه کله بیا 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس راځم نو تا ته به هغه روپۍ چې دی هغه میلاویږي